1499 کال په افغانستان کې د ستونزو او کړاوونو ډک کال و. دې کال کې د سولې له مذاکراتو سره سم جګړو زور واخیست. خبریالان، مدني پالان، مخور او قومي مشران زیات په نښه ووژل شول. د جګړو زور لا هم نه دی ختلی او هره ورځ د هیواد له بېلابېلو برخو څخه د ناکراریو خبرونه ورکول کیږي. سویلي ولایت کندهار هم په تیر 1499 کال کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو شاهد وو. ډنډ، شاولي کوټ، ارغنداو، پنجوایي، ژړۍ، ارغسان او میوند هغه ولسوالۍ دي چې د جګړو بل شوي اور یې لا هم نه دی مړ او د دغه ولایت مرکز کې هم هره ورځ د مین چاودنې او غلچکي بریدونه ترسره کیږي. جګړو د کندهار له 4,000 څخه ډېرې کورنۍ بېځایه کړي، باغونه یې د وچېدو له ګواښ سره مخ کړي او ملکي خدمتونه یې هم له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. له دې ټولو ستونزو سره بیا هم د کندهار اوسیدونکي د 1400 کال پیل ته هیله مند دي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي په نوي پیړۍ کې دي د زور ازمایلو پر ځای د ولس د سولې غوښتنې په پام کې ونیول سي او جګړه دې حتمي ودرول سي. لکه څنګه چې موږ تاسو شهیدان یو په تیرو وختونو کې، یعنې تیره پیړۍ چې د افغانستان دپاره یو غمزپلې د غمونو څخه ډکه، د ملت د خلکو دپاره ډکه د غمونو څخه یو پیړۍ وه. نو د افغانستان د دواړو ښکېلو ډلو څخه هیله کوو چې ملت او طالبان، مثلا دولت او طالبانو د دواړو څخه هیله کوو، خوشمندانه هیله مو دغه ده چې راتلونکې پیړۍ د نوي نسل لپاره یو د امن څخه ډکه او د خوښیو څخه ډکه پیړۍ واوسي. تیره پیړۍ په افغانستان کې د تاوتریخوالي او جنګونو څخه یوه ډکه پیړۍ وه. په دې پیړۍ کې زموږ او تاسې کونډې، رنډې او یتیمان بیخي زیات وو. هیله مو دا ده چې راتلونکې پیړۍ په افغانستان کې یوه سوله ییزه، د امن او ورورولۍ څخه ډکه پیړۍ اوسي. د کندهار اوسیدونکي همداراز د روسیې او قطر د سولې وروستۍ ناستې هم هیله بخښونکي یادوي او د جګړې له دواړو غاړو څخه د سولې خبرو کې د انعطاف غوښتنه کوي. افغان حکومت او وسلوال طالبانو د مرګ چې پلاو وروستي هلو ځلو ته خوشبینه یم او زه هیله لرم چې په افغانستان کې به سوله حتما راځي. د دواړو لور په توافق باندې یوې ښې پایلې ته به رسېږي چې د افغانستان ملي ارزښتونه او ملي ګټې تضمین سي او ولسونه د ارام ساه واخلي. په اوس جریان کې چې کوم سولې پروګرامونه شروع شوي دي، یوازې زه نه، هر ځوان به دې ته ډېر هیلهمند یم، ځکه چې د سولې په پړاو کې، د سولې په جریان کې، د سولې په سایه کې موږ کولی شو ځوانان چې په ښه ارام فکر او ښه په هوساینې سره خپل هېواد ته یو څه وکړو. بشري بنسټونه هم روان وضعیت د تمې خلاف یادوي او غوښتنه کوي چې په نوې پیړۍ کې د جګړې لوري د نوي نسل لپاره د سولې معناداره پیغام پرېږدي. سویلي حوزه کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سلطان محمد عایل وایي دوی د جګړې لورو څخه د جنگ د درولو او د داسې سولې غوښتونکي دي چې د ټولو افغانانو حقونه پکښې تامین وي. نو خدای دې وکړي چې موږ د راتلونکو نسلو دپاره د راتلونکي پیړۍ دپاره د یو ښه پیغام سره داخل سو او دغه ترڅنګ دغه کال کې سوله راسي، بریالۍ سي او داسې یوه سوله چې هغه افغانستان شموله سوله اوسي، داسې یو سوله چیرې چې د ټولو حقونه پکښې رعایت سوي، هغه که لږکي دي، هغه که قربانیان دي، د ټولو حقونه پکښې رعایت سي او سرتاسري پایداره سوله رامنځته. د افغانستان د سولې پروسه چې د امریکا په منځګړیتوب مخ ته ځي، پکښې لا هم د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د کمزوري باور په شتون نیوکې کیږي. خو دواړې ډلې وایي چې سولې ته رسېدل یې لومړیتوب دی او خبرې وخت غواړي.